دا په سریلانکا کې د هامبانتوتا بندر دی چې د چین د ایکسیم بانک په مالی مرسته په 2008 کال کې د جوړولو کار یې پیل شو. اټکل کېږي چې هر کال شاوخوا 10,000 کښتۍ له دې لارې تېرېږي چې دا د نړۍ تر ټولو بوختو تجارتي لارو څخه یوه ګڼل کېږي. خو په 2012 کال کې سریلانکا په سخت اقتصادي بحران کې وه. د دې بحران په ترڅ کې سریلانکا د قرضونو د نه ورکولو له امله دې ته اړ شو چې دا بندر د 9 کلونو لپاره چین ته په اجاره ورکړي. چین د هامبانتوتا بندر له لارې د تجارت او سمندري تګلارو په برخه کې د پام وړ ګټې ترلاسه کوي. اټکل کېږي چې چین په دې بندر کې له هرې کښتۍ څخه چې د خپلو تجاري هدفونو لپاره تیریږي تر $250,000 پورې عواید ترلاسه کوي. د دې بندر د کارونې له لارې چین د خپل تجارتي نفوذ پراخولو ته لاره هواروي چې د دې له مخې د سیمه ییزو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې تقویه کیږي. خو د سریلانکا لپاره دا وضعیت خورا زیانمن دی. بندر د اوږدې مودې لپاره چین ته په اجاره ورکول د دې معنی لري چې سریلانکا د خپل ستراتیژیک او اقتصادي مهم موقعیت له کنټرول څخه بې برخه شوی. د بندر د عوایدو نه ترلاسه کول او د قرضونو له بوج سره مخامخ کېدل سریلانکا د مالی ستونزو له امله شوی چې له امله یې اقتصادي پرمختګ او د خلکو ژوند معیار تر پوښتنې لاندې راځي. په دې توګه په دې پروسه کې سریلانکا د چین په قرضونو او د بندر د اجارې په واسطه خپل اقتصادي خودمختاري له لاسه ورکړې چې دا د دغه هیواد د اوږدمهاله پرمختګ لپاره خطرناک حالت دی. د امریکا په وینا دا د چین ډیپ تراپ ډیپلوماسي یا هم د قرض تلې ډیپلوماسي یو برخه ده، چیرته چې چین له قرضونو څخه د کوچنیو هیوادونو د نفوذ لپاره ګټه اخلي او بیا د هغوی شتمني ضبطوي. په 1998 کال کې د چین د پور کچه 0 ته نږدې وه او تر 2013 پورې دا شمیر 1.8 تریلیون ډالرو ته لوړه شوه. دا قرضونه ځینې بې بنسټه پروژې وې چې په لنډ وخت کې اقتصادي ګټه نه درلوده، لکه په پاکستان کې د بندرونو د انرژۍ پروژې او په میانمار کې د بندرونو جوړول. د دې قرضونو په زیاتېدو سره چین اوس د نړیوال بانک او IMF په پرتله تر ټولو لوی قرض ورکوونکی هیواد دی. خو ډیری هغه هیوادونه چې له چین څخه قرض پیسې اخلي اوس له قرضونو سره لاس او ګریوان دي. د قرض تلې دیموکراسۍ مفکوره په لومړي ځل په 2018 کال کې د هندي څېړونکي براهماچیلیني لخوا مطرح شوه چې چین یې تورن کړ چې د کوچنیو هیوادونو د جیوپولیټیک نفوذ لپاره قرضونه کاروي او په دې ډول هیوادونه له مالي پلوه تر فشار لاندې راولي. سره له دې دا ډول استراتیژیک چلند یوازې د چین ځانګړتیا نه ده، بلکې په تاریخ کې نورو هیوادونو لکه انګلستان او فرانسې هم ورته تګلارې په مختلفو بڼو کې کارولې دي ترڅو خپل نړیوال نفوذ زیات کړي. چین د افریقا او اسیا په ډیری هیوادونو کې د پورونو چمتو کولو له امله په ځانګړي توګه په وروستیو کلونو کې د پور سیاستونو پیچلتیا او اغیزو له کبله یو پراخه بحث موضوع ګرځېدلې ده. د دې پور سیاستونو د کار کولو او اغیزو په اړه ځینې مثالونه داسې دي. چین د کنیا لپاره د مومباسا او نایروبي ترمنځ د لویې لارې او ریل پټلۍ د جوړولو لپاره کنیا ته پیسې قرض ورکړې وې، مګر راپورونه ښیي چې کنیا د مومباسا بندر لپاره اخیستل شوي قرض پیسې په ورکړه کې له ستونزو سره مخ دي. که چیرې کنیا خپل قرض چین ته ورنکړي، ممکن د خپل بندر کنټرول چین ته وسپاري. دا حالت د ځینو تحلیلګرو لخوا د کنیا د خپلواکۍ لپاره د خطر په توګه ارزول کیږي. جنوبي افریقا د خپل کلني تولید نږدې 4 سلنه چین ته پور لري. دا هیواد د جیکوب زوما د حکومت په وخت کې د چین د پرمختیا بانک ایکسیم نه 2.15 میلیارډ ډالرو قرض اخیستلو لپاره معشور شوی دی. دا قرض د فساد د ادعاو سره هم تړاو لري. د سیریل رامافوسا د ولسمشرۍ په دوره کې په 2013 کال کې د اقتصادي هڅونې د برنامې ملاتړ لپاره د چین د پرمختیا بانک نه اضافه قرض اخیستل شوی دی.
مخالفه ډلې د دې هیواد د قرض تلې کې د لویدو اندېښنو سره مخامخ شوي دي. اوګاندا د 2021 کال د اکتوبر په میاشت کې د انټیوبي نړیوال هوایي ډګر د پراختیا لپاره د چین اکسیم بانک لخوا ورکړل شوي قرض شرایط سخت ګڼلي او د دې قرض له نه ورکولو په صورت کې د هوایي ډګر د لاسه ورکولو خطر یاد کړی دی. په اوګاندا کې د چین سفارت دا ادعاوې رد کړې دي، مګر دا حالت بیا هم د پورونو شفافیت او د دې هیواد د خپلواکۍ په اړه بحثونه راپورته کړي دي. پاکستان له 1980 کال راهیسې د نړیوال بانک او نورو سرچینو څخه مهمه اندازه پیسې قرض اخیستلې دي. په 2018 کال کې د چین سره د قرض اندازه 2.2 میلیارډ ډالر وي، خو په 2020 کال کې دا قرض 10 میلیارډ ډالرو ته لوړه شوه. متخصصین اټکل کوي چې پاکستان د چین قرضونه بیرته خلاصول تقریباً 40 کاله وخت نیسي. په 2020 کال کې چین له ایران سره 25 کلن استراتیژیکه ملګرتیا لاسلیک کړه چې د ایران د انرژي او زیربناو په برخو کې د 400 میلیارډو ډالرو په ارزښت پانګونه پکې شامله ده. منتقدین وایي چې دا معامله په پراخه کچه د چین په ګټه ده. دا هیوادونه یوازې یو څو مثاله ول. داسې نور هیوادونه هم شته چې د چین د قرض ډیپلوماسۍ نه اغېزمن شوي دي او لا هم خپل قرض چین ته نه ورکولی شي. د چین ډیپ تراپ ډیپلوماسي یا هم د قرض تلې ډیپلوماسۍ چین لپاره یوه لویه نړیواله لوبه ده چې د سیاسي او اقتصادي نفوذ د زیاتولو لپاره ترسره کیږي. د چین دا تګلاره چې د نړۍ مختلفو هیوادونو ته پیسې قرض ورکوي او پروژې وړاندې کوي په ښکاره ډول یو اوږدمهاله استراتیژیکه لوبه ده چې د دې هیواد نفوذ زیات کړي. چین په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم خپل نفوذ زیات کړی. هیله لرم چې د طالبانو حکومت د چین د قرض ډیپلوماسۍ په تله کې ونه ولېږي او د افغانستان لپاره غوره پریکړې وکړي. افغانستان په دې کلونو کې که څه هم جګړې روانې وي د هیڅ کوم هیواد پورته اړ شوی نه دی او انشاءالله چې همداسې به هم دوام وکړي. او په پای کې د افغانستان اوسني واکمنانو نه مو یو وړوکی غوښتنه: زده کړه د هر انسان اساسي حق دی او د افغانستان راتلونکی له تعلیم سره تړلی دی. زموږ خویندې هم باید حق ولري چې خپلې زده کړې ترلاسه کړي او د ټولنې پرمختګ کې برخه واخلي. د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزئ. دا یوازې د هغوی راتلونکی نه دی، بلکې د افغانستان راتلونکی هم په دې پورې تړلی دی. که ویډیو مو خوښه شوې وي، لایک او سابسکرایب مه هېروئ. مننه.